د کهانی په شروعات کې موږ ته یو الک وښیي چې د ډیر زیات ګندګي خوري، یعنی چې څومره پنسلې وي یا د کچرې پیکټې وي، د خوراک دقه وي. د چې کم په کلاس کې مرګري وي دا ډیر زیات آرامیان وي او د راونسي د کچرې ډم ته ورغزار کی. ولې چې د ډیر زیات بے بسه او کمزورې الک وي، د دې د وجې ارسړې د مذاق اڑاوي. کله چې بسمره هم غوسه ورغله د به دومره کچرې له زیات زور ورکو، یعنی ټوله غوسه به په کچرې وباسله. د دې نه بعد د حالات ډیر زیات خراب شي، د بیمار وي، د مور د لپاره پریشان شي. دا پروت کې ولاړه وي، دې ته یو بوډا میلاو شي، دی وایي چې زه ډاکټر یم. دا مور ولا خپل زوی راولي، ولې چې دا د پری ډاکټر وي. دا ډاکټر د په سینه لاس کې دی، د خولې نه یو دم دا سیګرټ راوغورځېږي او دا ردی الک په جسم ولګي. دلته کې د الک په تکلیف کې راشي او بل طرف ته د بوډا تک سور شي، یعنی دی بوډا باندې سي چلو شي. دی په ولاړه په پرتو کې میچازي هم وکي. د دې نه بعد بوډا را غزار شي، یعنی بوډا په د غزې کې خرخ پشي. په یو دم د الک سم شي او دی را پاسي. د خپل زخم چې کې هغه خشه وي، یعنی د بوډا مرګ او د لپاره یو عجیبه شکتی د میلاو شي. د سیکل چینج سمای د دغه تکټ شي او دا زخم په خپل سم شي. د دې نه بعد د ګندګي هغه عادت هم ختم شي او د کلر هم خسته شي وي، یعنی د نه ینګ مین جوړ شي وي. د په کالج تراشي، په دې کالج کې یو خسته غونډه پټاخه جنوي وي چې رده په دې الک نظر شي او دا رده سره خبرو کې. بل طرف ته د کالج شرارتي الکان د باندې راکېدي. د الک لا چې غزار ورکې دا درد دی الک ته په خپل محسوس شي، یعنی د درد ریټین کولای شي. د په دې الک باندې راکېدي خدا ټول دردونه دی غونډه ته په خپل محسوس کېږي. د په ډنډه باندې اوخه خود د لک سات بعد د نبینه بهيږي، یعنی څوک چې د وخت د تکلیف په هغه کسته په خپل میلاويږي. دا غونډه د غزنه چغه کې او وتختی د الک وته چې راشه کنه د خربچیا وسول تخته. دا الک ډیر زیات خوشاله شي. د خپل مور ته د دې په باره کې وایي چې ماته څه عجیبه شکتی میلاو شو. دا مور په یقین نه کوي. خدای خپل لاس ته لایټر ونسي او د لاس بالکل نسوځي، د دې پورې چې دا لایټر هم ختم شي. د کې عجیبه شکتی راغلی. بل طرف ته دا غونډه چې کمی دا د شاومي جنې تنګي د راشي په دې غونډګانو پسې او دومنې کوي. دا غځي کې پولیس والا راشي نه دا معاملہ سلجاو شي. ته پته ده چې دا غونډګان به ما نه پریدي. د دې نه بعد د په سایکل کور ته روان وي، شاته نه پسې دا غونډه په موټر کې راشي او د سایکل زغلې د رده په سایکل مقابله نشي کولای. بل طرف ته دا غونډه په د باندې دا گاډي ور اوخیږي. د چې څنګه کته گزار شي دا گاډي په د ور اوخیږي. خو عجیبه کار دا وشي چې لاندې د مړ شي، خدا الک مړ نه وي بلکې هغه ډرایور په خپل مړ وي، یعنی دا غزار د ډرایور ته په خپل واپس شوی وي. یعنی چې کم ځای کې دا الک څوک مړ کوي نو هغه کس په خپل امري. د دې نه بعد غونډګان د دنه ویریږي، ولې چې ردی الک سره څه عجیبه شکتی وي. په دې ځای کې دا جنې او رده د مور د توي چې پولیس ته بستا د طاقت په باره کې ډیر زر پته ولګي. خو ته پته وا چې دا غونډګان به مان پریدي او د به زمانه بدله اخلي. بل طرف ته د غونډګان راغلي وي او د کور نه به ار ناسوي. دا خیال وي چې د څنګه وزي د مور به منګ مړکو او دور د کور د لاندې یو ګټوي، یعنی د مور په یو کنټینر کې پاتې کېده او د پر خپل ټرک باندې د کنټینر لاندې ګټوي هغه تیرخ کې او د په دې کورې تیل اړولې وي. د چې څنګه دا ګټه تلاړ شي دا کنټینر را گزار شي او هر طرف ته په دې کور کې د ګیس مایل شروع شي. بل طرف ته دا ور نه کولاويږي، ولې چې دا د غونډګانو بند کړو او یو دم په دې کور کې دنه دماکو شي، یعنی د مور پکې ژوندۍ وسېځل شي چې دا الک راشي. خو ټیر ټیم پکې ضایع شي وي، د مور مړوي. د دې نه بعد ډیر څه غوسه شي چې زبردونه د یو نه بدله اخلمه، ولې چې دوی د اخر زمان مور مړ کړه په دې دښمنۍ کې. د دې نه بعد غونډګان او بوته لمبلو لراغلي. شاته پسې د الک پټ پټ راشي. په دې ځکه د دې الکانو کپړې د وختلې وي او د ردو کپړه را واخلي او دا کپړه اخري او ځان له مړی له پانسی ورک، یعنی چې د کم الک شټ دراغسته اوم د اقي الک دا شټ خپل مړی نه چاپیره کی، یعنی د ځان وجني. او بل طرف ته د الک په دې اوبو کې په خپل مرشي، یعنی د تاسا بند شي. ولې چې د الک سره داسې عجیبه شکتیانې دي چې د کم کس وجني چې دا هغه ارشه دی را واخلي نو هغه الک په مړ کېږي. په دې ځای کې د غونډګانو ته چې پته ولګي چې دا خو د مړکو دی وته بچیانو زه بس تاسو د یو نه بدله اخلمه. دلته کې بل غونډه چې دا وګوري د زر وتختی چې زه پولیس راولم، ولې چې دا خطرناک دی.
د بل الګ شټ عمر واخلي د ته بچیانو چې تاسو خو زه نه پرېږدم. بل طرف ته پولیس راشي او د دغه ځای نه وتښتي. د دې نورو بدماشانو کپړې عمر واغستې خو دغه ځای نه مخکې دلته پولیس راشي د دې د وجې نیک وتښتي. هلکان انځام په نیک لګوي خو نیک خو د اوبو خواته نه راغلی. د دې د وجې پولیس درته ووایي چې نیک خو دا نه دی کړی. اصل کې دا پولیسان هم په دو شکه شي چې د نیک مور دو وجله. د دې د وجې نیک پردونه خپله بدله اخلي. بل طرف ته سحر نیک په کالج کې لیبارټرۍ ته راشي په هغه کې دا ټول هلکان ناست وي. د یو هلک نه کیپ واخلي او د چړاولو کوشش کوي. یعنې د هلک د غوسه کوي چې د غوسه شي او په ما باندې غوځار وکړي. بل طرف ته د هلک د معشوقه هم تنګه کړي. دا هلک په غوسه کې راپاسي او د به د بېزتي نوره نه برداشت کېږي. د تیزاب آیسټ راولي په دې هلک کې واړوي. بل طرف ته دا تیزاب د نیک مخ خو وسېږي خو په بدله کې د دې هلک پوره چهره هم سوځېدلی او د نیک چهره په خپله سمه شي. په دغه ځای کې د هلک په خپله مړ شي. دا شاومي جنۍ چې کومه وي دا د نه ډېره زیاته غوسه شي. په دې ځای کې نیک په شام بیو پسې راشي. ده ته ووایي چې ته دا اظهار وکړه چې زما مور هم تا وجلې ده. ته په شام بیو پسې څنګه راشي خو په دغه ځای کې پولیس چیپ راشي او د هلک د دغه ځای نه وتښتي. ولې چې د پولیسانو په لاس ځان نه ورځي. بل طرف ته شامبیو چې کوم وي دی ډېر زیات یریږي. په ده پسې جنۍ راشي او ده ته ووایي چې زه د خپل بوایفرینډ بدله د ده نه اخلم. خو شامبیو چې کوم وي هغه د نیک پاور لیدلی وي. د دې د وجې دی وایي چې زه د مقابله نشم کولی. دا جنۍ د نیک پیچه وکړي. نیک قبرستان ته راغلی وي. د مور په قبر باندې د زیلو یو بوټی وي. د یو پاڼه وخوري او د باندې حالات ته د خراب شي. د جنۍ د پته ولګي دا د شامبیو ته ووایي چې رده کمزوري د دغې ونې پتې دي. د دغه پلین جوړ کړي او راشي د دې قبر ته د شپې د دې نه ډېرې زیاتې پاڼې د وشوکوي او د دې نه یو لیکویډ دوايي جوړه کړي چې دا به د دې نیک په آرامېدو کې زموږ په کار راشي. بل طرف ته انسپکټر راشي او د شامبیو په جیب کې هغه زنځیر وګوري او په هغې پسې هغه بلا ګټه ومنښتې وي کوم چې د نیک تمور کور کې لګول وه او د نیک مور یې وجلې وه. بل طرف ته نیک غلی راشي او د شامبیو بیگ کولاو کې په دې کې جورابۍ وي او ټای وي. د دې نه ډېر څخه بنخیږي خو دی دا نشي خوړی. د دې د وجې د په لاس یو ډریل ورشي او د شامبیو د نیکر یو ټوکړه وخوري. د په شامبیو پسې راشي. ده ته ووایي چې تا زما مور وجله. میدان ته راشي. د سانګبیو چې کوم ورور وي هغه قسم قرآن وکړي چې ما ستا مور وجلو کې زما څه لاس نه و او دی په دغه ځای کې خپل دا ورور پرېږدي او وتښتي. دې ځای کې سانګبیو په ده باندې څنګه هغه لیکویډ ولي د هغه پاڼو. نیک په دغه ځای کې په خپل خپه کې ډریل ماشین ور ومنډي او دیکھتے د سانګبیو نه چغې وځي. دې نه پولیس چې په نظر شي هغو چې دا نظاره وګوري دا پلار یې په خپل زوی پسې را منډه کې. بل طرف ته دانش چې کوم وي دی په خپل بل خپه کې هم سوری وکړي. انسپکټر ته پته ولګي چې په کالج کې د هلکانو چې د کمې شکتې خبره کوله هغه شکتې هم په دې هلک کې ده. دا پلار یې پسې منډه وایي خو دا انسپکټر یې رکاو کوي او دا ډریل د دې هلک په خپه کې چلیږي. بل طرف ته په دې دا لیکویډ هم وولي په دې هلک او لږ ساعت د حالات ډېر زیات خراب شي. ولې چې دا لیکویډ وي د هغه پاڼو د حالات ډېر زیات خراب شي. بل طرف ته اجنۍ راشي. دی خپل پلار ته आवाज وکړي چې د دې نه مخکې دی ما وولي راشه ته دی مړ کا. دا پلار یې تماچه راواخلي. دا انسپکټر دی اخوا شي. دی د په سر تماچه کېږدي. دی ورته چې وله ستا زوی زما مور وجلې ده. دا پلار یې ورته ووایي چې زه خو تا ژوندی نه پرېږدم. انسپکټر ورته چغه کړي چې هلکه ډز ونه کړې خو د دې نه مخکې د ډز کړی او دیکھتے دا ګولۍ د ده د پلار په سر کې په خپله ولګي. یعنې دا ګولۍ په ده ریټن شوه او د نیک له هېڅ هم ونه شي. دی په دې ټیم کې یو راکشس جوړ شوی وي. دا میا ده ته منت وکړي چې ته دا شکتي پرېږده. دی ورته ووایي چې ټیک ده زه به هم دا شکتي پرېږدم ولې چې دا د انسانانو دپاره خطره ده. د دې نه بعد دوی په قبرستان کې یو منتر جاب شروع کړي چې د نیک نه دا شکتي وځي او دیکھتے دا شکتي چې کومه وي دا د نیک نه وځي او واپس قبر ته ننوځي. خو اچانک دا شکتي د نیک نه ونوځي او واپس راشي. دلته کې دا تانتریک وایي که هر څه وي د نیک زندگی ختمول ولې نه وي خو زه به د نیک نه دا شکتي وباسم او دا شکتي به زه په خپله حاصلوم. ګرانو کتونکو د دې د بل پارټ دپاره دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې د نیک نه به دا شکتي دا تانتریک ځان ته وباسي او که نه د دې پته به موږ ته په راروان پارټ کې لګي.